السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو خدای یو شخص ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان به یاست. نن موږ تاسې د طب پوهنځي درسونو په جریان دا ځل موږ تاسې د استرولوژي مضمون لومړی درس شروع کوو، حجروي غشا. په دې درس کې به موږ تاسې حجروي غشا یا اصل ممبران زده کړو. اول موږ تاسې د حجروي غشا تعریف ته راځو. زه دلته حجروي غشا رسموم. دا مثال حجره سوله. حجروي غشا تعریف ته راځو. حجروي غشا د حجرې خاص بارډر یا سرحد دی. د حجرې داخلي محتویات یې پوښلي دي. حجره په داخل او خارج دواړو کې اوبه لري، اوبهیز محیط لري، نو دې ته اکوس ویل کېږي. یعنې حجره د حجروي غشا په واسطه د حجرې داخلي او خارجي محیط بېلېږي. د حجروي غشا پر سطح باندې ځینې ریسپټورونه، ځینې چینلونه، ځینې مواد شته چې د نورو حجرو سره خبرې پکې رسلي کمیونیکیشن کېږي. د حجروي غشا په واسطه ځینې اجنبي مواد هم بلا کېږي، حجرې داخل ته راوړل کېږي چې بیا د نورو مواد په واسطه هغه له منځه ځي. دا اوس موږ تاسې حجروي غشا جوړښت ته راځو چې حجروي غشا څه څخه جوړ ده. حجروي غشا د درې ډوله مادو څخه جوړ دی. یوه ته لیپیډ ویل کېږي، لیپیډ یا شحم. بل حجروي غشا په ترکیب کې چې شتون لري هغه پروټینز دي، پروټینونه په حجروي غشا کې شته. بل کاربوهایډریټونه هم د حجروي غشا په ترکیب کې شتون لري. لیپیډ یا شحم حجروي غشا کې 40% شتون لري، پروټین 50% شتون لري، او کاربوهایډریټ د حجروي غشا په جوړښت کې 3% شتون لري. موږ تاسې بیا هر یو په ډیټیل سره ووایو. لومړی موږ تاسې لیپیډ یا شحم ته راځو. حجروي غشا دپاره موږ تاسې داسې تعریف هم کولی شو چې حجروي غشا د فاسفولیپیډ بایلایر یا د فاسفولیپیډ د دوه طبقو څخه جوړه ده. لیپیډ په حجروي غشا کې پر دوه ډوله دی. یو ته فاسفولیپیډونه وایي او بل ته کولېسټرولز وایي. د حجروي غشا په شحمي برخه کې دوه ډوله مواد شته. یو یې فاسفولیپیډونه دي، بل یې کولېسټرول دی. فاسفولیپیډ ته موږ تاسې اول راځو. د حجروي غشا لپاره یو تعریف داسې هم دی چې حجروي غشا د فاسفولیپیډ بایلایر څخه جوړه ده. یعنې حجروي غشا د فاسفولیپیډ د دوه طبقو څخه جوړه شوې ده. که چېرې موږ تاسې د حجروي غشا کې د فاسفولیپیډ رسم کړو، فاسفولیپیډ داسې جوړښت لري چې یو هیډ یا سر لري، دوې لکیانې لري. د فاسفولیپیډ شکل داسې ډول سره دی چې د هغه د سر په برخه کې ځینې مواد شته چې هغه ګلایسرول دي، نایتروجنیل کلیګانې دي، او فاسفیټ. د فاسفولیپیډ د سر په برخه کې دغه درې ډوله شیان شته: ګلایسرول شته، نایتروجنیل کلیګانې شته، او فاسفیټ شته. دغه د هیډ یا سر برخه دته هیډ ویل کېږي یا سر. دغه هیډ هایدروفیلیک اوبه خوښوونکې برخه ده. د فاسفولیپیډ اوبه خوښوونکې برخه هیډ یا سر ده. هایدروفیلیک معنا اوبه خوښوونکې، او دغه دوې لکیان دې ته ټیلز یا پټي اسیډونه وایي. ټیلز یعنې پټي اسیډونه. دا بیا د حجروي غشا هایدروفوبیک برخه ده، اوبه نه خوښوونکې برخه ده. د سر برخه هایدروفیلیک اوبه خوښوي، په هغه کې کولېسټرول، نایتروجنیل ګلایسرول، نایتروجنیل کلیګانې او فاسفیټ شامل دي. هیډ یې پټي اسیډونه دي چې دا بیا هایدروفوبیک اوبه نه خوښوي. که چېرې موږ تاسې د حجروي غشا دغه ځای یو څه راغټ کړو، یو څه یې سره زوم کړو، نو دا په دې ډول سره موږ تاسې ووینو. ښه، دغه حجروي غشا چې فاسفولیپیډ بایلایر یا د فاسفولیپیډ د دوه طبقو څخه جوړ شوی، په دې ډول سره دغه فاسفولیپیډ هیډ یا سرونه د حجروي غشا داخل او خارج خواته، داخل خواته او خارج خواته موقعیت لري، او په منځ کې پټي اسیډونه ورته وایي. دغه لکیانې د فاسفولیپیډونو لکیانې دا د حجروي غشا په منځ کې قرار لري په دې ډول سره. ځکه دغه فاسفولیپیډونه د حجروي غشا د سر په برخه کې دي چې دغه هیډونه د سر په برخه کې، ځکه دا اوبه خوښوونکي دي. موږ تاسې مخکې وویل چې حجروي غشا داخل او خارج کې اوبه دي، نو کله چې مواد تېرېږي دلته د فاسفولیپیډ دغه اوبه خوښوونکې برخې د حجرې په خارج او داخل خوا کې وي، او دغه لکیان یا پټي اسیډونه چې موږ تاسې وایو دا اوبه نه خوښوونکې برخې دي. دا بیا د حجروي غشا په منځ کې قرار لري. موږ تاسې فاسفولیپیډ وویل. فاسفولیپیډ هیډ او ټیلز لري. هیډ د حجروي غشا د سر خارج خواته، داخل او خارج خواته، او ټیلز لکیان د حجروي غشا په منځ کې قرار لري. موږ تاسې وویل چې په لیپیډز برخه کې ځینې نور لیپیډونه چې هغه دي کولېسټرولز وایي. د کولېسټرول شکل که چېرې موږ تاسې رسم کړو هغه په دې ډول سره دي.
دلته یوازې که چېرې موږ تاسو ساختمان رسم کوو هغه بیا پر درېیم کاربن باندې د هایدروکسیل ګروپ نښتی دی یوازې دغه د هایدروکسیل د ګروپ په اندازه دغه ځای هایدروفیلیک او بخوښوونکی دی نور ټوله هایدروفوبیک دی په دغه اندازه کې هایدروفیلیک او په دې قسمت کې هایدروفوبیک نو دا هم داسې ترتیب شوي لکه فاسفولیپیډونه هغه وبخښوونکې برخې داخل او خارج خواته د وبخښوونکې برخې شوه دا داخل خواته مثال دا بل کولېسټرول دی دغه وبخښوونکې برخې د خارج خواته دا بل کولېسټرول دی دغه هایدروفیلیک او وبخښوونکې برخې داخل او خارج خواته او په منځ کې هایدروفوبیک او بنخښوونکې برخه ده دا د حجروي غشا لیپیډي برخه شوه شحمي برخه شوه ورپسې موږ تاسې وایو چې حجروي غشا په درکه کې پروټین شتون لري حجروي غشا کې ځینې پروټینونه هم شته پروټین په حجروي غشا کې هغه پر دوه ډوله دی زه به دا پاکم د حجروي غشا په ترکیب کې دوه ډوله پروټینونه شته یوه ته انټګرال پروټین وایي او بل ته پریفرل پروټین انټګرال پروټین هغه پروټین ته ویل کېږي چې د ټولو حجروي غشا څخه تېرېږي هغه پروټین ته ویل کېږي چې د ټولو حجروي غشا څخه تېرېږي خو پریفرل پروټین بیا د حجرې په یو قسمت کې یا په داخل خوا کې یا په خارج خوا کې وي اکثره وخت پریفرل پروټین د حجرې په داخل کې وي انټګرال پروټین هغه پروټین چې د حجرې د ټولو حجروي غشا ټول استقامت څخه تېرېږي د ټولو حجروي غشا څخه تېرېږي دا بیا څو ډولونه په ځان کې لري انټګرال پروټین یو ډول چینلونه دي بل ډول کیریر پروټین دی بل ریسپټورونه دي او اخري څلورم ډول لینکر پروټین دی دا د انټګرال پروټین ډولونه دي موږ تاسو لومړی چینلونو ته راځو چینلونه دا په حجروي غشا کې داسې موقعیت لري خاص لکه دروازې په ډول ځینې مواد ته اجازه ورکوي چې تر حجروي غشا تېر شي زه به دلته شکل رسم کړم مثال دا چینل پروټین دی دلته ځینې مواد تر چینل پروټین تېرېږي مخکې باید ما دا خبره کړې وای د حجروي غشا څخه ډایرکټ د حجروي غشا څخه ډایرکټ درې ډول مواد تېرېدای شي درې ډول مواد لومړی هغه ډول مواد تېرېږي چې کوچنی مالیکولي وزن ولري کوچنی مالیکولي وزن ولري دا تر حجروي غشا ډایرکټ تېرېږي هېڅ چینل هېڅ د ضرورت نه لري بل هغه ډول مواد تر حجروي غشا ډایرکټ تېرېږي چې بیا چارج وي چارج ونه لري او درېیم ډول هغه مواد تر حجروي غشا تېرېږي چې په شحمو کې منحل وي دغه درې ډوله مواد په شحمو کې دغه درې ډوله مواد تر حجروي غشا مستقیم تېرېدای شي هېڅ لارې ته ضرورت نه لري خو ځینې نور مواد شته هغه بیا کېدای شي یا غټ مالیکولي وزن ولري یا کېدای شي چارج ولري یا کېدای شي په شحمو کې منحل نه وي نو دوی بیا خاص لارو ته ضرورت لري چې هغه خاص لارې عبارت له چینل پروټینز دي دلته بیا دغه چینل پروټین په واسطه تېرېږي هغه مواد چې غټ مالیکولي وزن ولري یا چارج ولري یا په شحمو کې منحل نه وي هغه بیا د چینلونو د لارې انتقالېږي حجروي غشا څخه تېرېږي بل کیریر پروټین دی موږ تاسې وایي کیریر پروټین دا خپل شکل ته تغیر ورکوي که مثال د حجرې په داخل کې یوه ماده وي په خارج کې بله ماده وي د داخل څخه ماده باسي د خارج ماده داخل ته راولي خپل شکل ته تغیر ورکوي درېیم ډول چې دغه ریسپټورونه دي ریسپټورونه دا هم د پروټین د انټګرال پروټین یوه برخه ده یو ډول دی ریسپټورونه بیا په دې ډول سره د حجروي غشا په ځینې برخه کې دغه فاسفولیپیډونه لکیانې ډېرې اوږدې لکیانې ولري په دغه برخه کې د دوی مشبوع وي مشبوع پټاسیډونه بیا دې ته ویل کېږي چې په هغه ځای کې دغه د حجروي غشا قسمت کلک وي سخت وي او که چیرې غیر مشبوع وي بیا هغه ځای حجروي غشا نرم خاصیت لري په دې ځای کې دغه فاسفولیپیډونه لکیانې ډېرې اوږدې وي مشبوع وي د کولېسټرول شمېر هم پکې زیات وي نو په دې ځای کې حجروي غشا کې سختوالی یا کلکوالی رامنځته شوی دی د دغه قسمت څخه دغه برخې څخه مواد نشي تېرېدلی نو په دې ځای کې ځینې ریسپټورونه ورته وایي پروټینونه شته چې د ریسپټور په نامه یادېږي شتون لري ریسپټور څه دنده لري ریسپټور
حجروي غشا څخه مواد نه تیروي. کله چې ماده راسي په ریسپټور وموښلي دی هغه پیغام اخلي د حجرې داخل کې سیګنالونه خپروي د حجرې داخل ته تنبیه ورکوي دی مواد نشي تیرولی. اخري ډول چې دی هغه لینکر پروټین دی. لینکر پروټین د منه وصلونکي پروټین د دوو حجره یا حجروي غشاو ترمنځ ارتباط رامنځته کوي. دا د حجروي غشا کې پروټیني برخه شوله چې موږ تاسو ول یو انټګرال پروټین بل پریفرل پروټین. انټګرال پروټین هغه پروټین چې د حجروي غشا ټول استقامت څخه تیریږي خو پریفرل پروټین بیا د حجروي غشا په یو قسمت کې وي. دوی اکثره وخت په کتامولاتو کې د کټابولیزم په ډول کار ترسره کوي په انزایمونو په ډول کار ترسره کوي. کټابولیزم په تامولاتو کې چټکتیا راولي دوی څخه مواد نشي تیریدلی. دا د حجروي غشا پروټیني برخه شوله. اخري برخه چې اوس موږ تاسو راځو هغه د حجروي غشا کاربوهایډریټ برخه ده. حجروي غشا موږ تاسو وایو 3% کاربوهایډریټونه لري. که چیرې کاربوهایډریټ پر شحم باندې راسي پر لیپید باندې راسي دې ته بیا ګلایکو لیپید وایي او که چیرې پر پروټین باندې راسي دې ته بیا ګلایکو پروټین ویل کېږي. دا د حجروي غشا د کاربوهایډریټ برخه شوه چې موږ تاسو ویل حجروي غشا 3% کاربوهایډریټ څخه جوړ ده. که چیرې پر لیپید باندې راسي ګلایکولیپید او که چیرې پر پروټین باندې راسي ګلایکوپروټین ورته ویل کېږي. موږ تاسو وایو بله خبره چې ډېره مهمه خبره ده هغه دا ده چې حجروي غشا نرم خاصیت لري. حجروي غشا مایع خاصیت لري نرمه ده. دغه د نرموالي 3 علتونه دي. یو حرارت دی. که چیرې حرارت زیات وي حجروي غشا په هغه برخه کې نرم وي او که حرارت کم وي حجروي غشا به هم کلکه وي. دویمه خبره د کولېسټرول شمیر دی. که چیرې کولېسټرولونه زیات وي حجروي غشا به هم کلکه وي. که کولېسټرول کم وي شمیر یې کم وي حجروي غشا بیا هلته نرم خاصیت لري مایع خاصیت لري. معنا د کولېسټرول په شمیر پورې اړه لري. بل درېمه خبره چې هغه پټاسیډونه دي غیر مشبوع پټاسیډونه که چیرې ډېر وي غیر مشبوع پټاسیډونه وي نو په هغه ځای کې حجروي غشا نرمه ده او که چیرې مشبوع پټاسیډونه وي بیا حجروي غشا کلکه وي. دا د حجروي غشا نرموالی سو. د حجروي غشا نرموالی په دغه درو شانو پورې اړه لري. حرارت که حرارت زیات وي حجروي غشا نرمه وي. که کولېسټرول کم وي حجروي غشا نرمه وي. او بل غیر مشبوع پټاسیډونه دي که چیرې غیر مشبوع پټاسیډونه وي بیا هم حجروي غشا نرمه ده.